د افغانانو لپاره له افتخار ډکه ورځ د خپلواکۍ 101 کلیزه ولسمشر غني څه وکړل او څه یې وویل. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له نن 101 کاله وړاندې شاه غازي امان الله خان په همدې ورځ له انګریزانو خپلواکي واخیسته او د انګریزانو استعمار یې ختم کړ او په ټوله نړۍ کې افغانستان په رسمیت وپېژندل شو. له هغې ورځې راهیسې دغه ورځ لمانځل کیږي. د معمول سره سم د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني نن سهار د هیواد د خپلواکۍ د 101 کلیزې په درناوي ملي دفاع وزارت کې د استقلال څلي ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. ولسمشر غني چې د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د وسلوال پوځ لوی درستي ستر جنرال یاسین ضیاء ملتیا کوله او د بانډو ټیم ملي سرود غږاوه. د هیواد د خپلواکۍ د اتلانو شهیدانو او غازیانو په ځانګړي ډول د خپلواکۍ د ګټونکي اعلی حضرت غازي امان الله خان په درناوي د خپلواکۍ څلي ته د ګلونو ګېډۍ کېښوده. په دغه مراسمو کې د جمهور رئیس دویم مرستیال استاد سرور دانش، د ملي مصالحې شورا رئیس عبدالله قاضي القضات او د سترې محکمې رئیس، د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب، د مشرانو جرګې رئیس، د کابینې او ملي شورا یو شمېر غړو او د جمهوري ریاست سلاکارانو، د وسلوال پوځ یو شمېر جنرالانو او په کابل کې د ځینو هیوادونو سفیرانو حضور درلود. دغه راز ننګرهار ولایت کې د دې ولایت سرپرست والي او نورو چارواکو د شاه غازي امان الله خان مقبرې ته د ګلونو ګېډۍ یوړ او د هغه روح ته یې دعا وکړه. په هر حال شاه غازي امان الله خان د افغانستان د تاریخ ویاړلې څېره ده او موږ افغانانو ته یې لوی افتخار رابللی او موږ یې قدردانه کوو. یو شاعر څخه وایي لا اوله بندګي بیا ازادي ده، که مقصد د ازادۍ لرې غلام شه. په هر حال تاسو ټولو دوستانو ته دې د خپلواکۍ 101 کلیزه مبارک وي او د شاه غازي امان الله خان روح دې ښاد وي. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه م راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیا بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.